सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। ज़ालिक जज़ाउ अअदाइल्लाहि अन्नार लहुम फ़ीहा दारुल ख़ुल्द जज़ाअन बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीन अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम।
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. سلم وصل عليه. واجب القدر تمہاری رو معزز و مشرانو ملمنو او ددی خوشاد جامعی گوانڈینو ڈیرہ مبارکہ ورز اغا د افتی په ورځو کې زمونږ د مسلمانانو د پاره ورځ د جمعې ده. یهودیان د خیلی ورځ د عزت ګڼي، نصرانیان د اتوار ورځ. موږ او تاسو مسلمانانو ته د جمعې ورځ دې کې ډېر لوی فائدې دي. یو د هغې نه لویه فایده دا ده چې موږ او تاسې په خپلو کورونو کې غسل وکړو، پاکې جامې واغوندو، خوشبویو ولګو او د الله رب العزت د دین د اورېدو په نیت باندې جومات ته لاړ شو. زمون اکثر ملمانا هغه د لرې لرې ځایونو راځي، نو کله کله ذهن ته یو خبره راځي خامخا چې یاره مونږ خپل مساجد پریدو او دلته راځو. نو د دې ډېر مثالونه دي. که چېرته ستاسې مقصد د شهرت وي نو بیا ثواب نه میلاویږي، او که ستاسې مقصد د تعلیم حاصلولو وي، زمونږ دا خطبه چې ده سیدی و مرشدی و استازی و استاذ المحدثین مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ هغه مبارک به فرمایل چې دا زمونږه خطبه چې ده نو دا تعلیم دی. نو د تعلیم په نیت باندې مونږ او تاسې لرې لرې ځایونو ته ځو، بچی لیږو، خپله ځو. نو انشاء الله بیا په دې نیت باندې به اجر عظیم ملاویږي انشاء الله. بیا زمونږ خطبه کې اکثر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی د مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او واقعات د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا بیانی. نو که دلته یو خبره خواورئ هغه کور ته یوسئ او په هغې عمل وشي نو ډېر ښکلی رنګ راوړي. خدای دې ستاسې دا راتلل او زمونږ او ستاسې دا ملاقات دا ټول د الله په خپل بارګاه کې
زمونږ او ستاسو دپاره د بخښنې ذریعه وګرځئ. ورونو ځان ښودنه نه ده پکار. هر عمل کې چې د کله ځان وښودو نو هغه بیا د الله په نیز باندې رد کیږي، رد شوی دی، قبول شوی نه دی. اکه تلاوت دی، اکه مونځ دی، اکه تبلیغ دی، اکه جهاد دی، اکه علم دی، اکه تصوف دی، اکه حج دی، هغه که سخا ده. خو چې کله ستا زړه کې دا راغلل چې یاره زه خو ډېر لوی سړی یم، ما خو ډېر لوی کار وکړو، نو ګوره یاد ساتئ دا. او کله کله سړي ته جامه باندې مرازي، جامه سړی ښکلې واغوندي نو ځان ته وګوري چې اوهو زه خو ډېر لویه بلا یم، څومره ښکلی ښکار یم، نو په لاره باندې قدمونه کاږه کاږه اخلي. دې نه شریعت مطهره منع فرمایلې ده. ګوري تاسو یاد ساتئ قرآن شریف کې الله د غټو ګناهونو ذکر چې کړی، یو په هغې کې تکبر دی. الله دې موږ او تاسو ترې نه وساتي. تکبر د دې ورونو علاج پکار دی. لکه یو سړی بیمار دی نو د بیمار دپاره خلک مشوره ورکوي، وایي هلکه پلانکي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، انشاءالله هلته به دې علاج وشي. پلانکي ډاکټر ته لاړ شه، د معدې ډېر مشهور ډاکټر دی، دماغ والا ډاکټر پلانکي ډېر مشهور دی. نو سړی ډاکټر ته ځي او د هغه نه علاج کوي. هغه درې خبرې تاله په کاغذ لیکي او پیس درنه 1.5 روپۍ اخلي. که چېرته داسې وی خو دا درې خبرو په ځای ته ما 10 خبرې کړی وی، خو ماله خو ته 100 روپۍ پیس نه راکړي. په کار خدای چې هغه مشورې والا ته دې ورکړی، چا دله مشوره در کړې ده، 1000 دې هغه ته هم ورکړی وی چې تا خو ډېره ښکلې مشوره راکړه. عزیزانو بیا دې د هغه مشورې والا نه خوشحاله وي، پلانکې دې الله خوشحاله کي. ما ته ویل پلانکي ډاکټر ته لاړ شه، ته چې لاړم خدای د معدې علاج مې وکړو، معده مې ټیک شو. انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام چې دنیا ته الله څومره رالیږلي، نو یوه خبره د قوم هغه تکبر، چې دې قوم کې تکبر دی دا ختم دی. نو د دې دپاره عزیزانو انبیاء کرامو په ځان باندې اری برداشت کړي. 6 پیغمبران په یو ورځ باندې قتل شو، شهیدان شو په یو ورځ باندې. بني اسرائیل ډېر بدبخته خلقو، انبیاء سره به عزت او عناد کولو، دشمنۍ یې ورسره کولې. نو عزیزانو غرض مې دا دی چې علاج د تکبر پکار دی. کیږي خو موږ ټولو نه کیږي. اول ځان درته ښیم، تاسو خو ډېر نیکان یې، ځان درته ښیم چې موږ ډېر کمزور. زمونږ تلاوت، زمونږ تقریر، زمونږ وعظ، زمونږ نفل، زمونږ تعمیر د مدرسې حساب نشته. خو الله که قبول کړ نو هر څه دي، که قبول نشو حساب نشته، هباء منثورا. د درخواست مو دا دی چې تکبر ختمیږي په څه سره. نن درته صرف په دې خبره باندې خبره کوم. تکبر خدای الله ته ډېر ناخوښه عمل. الله جل جلاله د ابلیس د تبعی سبب څه شی وګرځولو؟ جواب ټول الله کوي. نه ټول وایي څه شی؟ څه شی؟ تکبر. الله خپله وایي ابا واستکبر، ابا واستکبر، انکار وکړو، تکبر. د انکار به دومره سزا نه وي، خو دا انکار په یو شکل انداز سره ښکاره کو چې زه د اور نه پیدا یم، آدم د خټې نه جوړ دی، د خټې صفت دا دی چې دا بره غورځول لاندې را غورځېږي، او د اور صفت دا دی په ځمکې بر کا برځي. زما عقلی دلیل شیطان ورته وایي زما عقلی دلیل دی، اور کې ماده د علویت ته اوچتوالی ده، خټه کې ماده د سفلیت ته د غورځېدو ده. نو پکار دی چې آدم ماله سجده کړی دی. نو ګوري یو انکار دی
او یو د انکار دا صورت ډیر خراب صورت ہو تکبر. نو الله سوی فخرج ګور دا ډیره خطرناک کلمه ده فخرج ایس نور خبره ونشو. رب ورته فرمایل قرآن کریم کی شیطان توی فخرج دلتا د شیطان قوت ختم شو د پات کی دود پارا اوس دا نشو ویلی چیز اوزم ناز بدل تپروت ما دلتا نور قوت ختم شو. رب ورتوی فخرج اوزا زمون د جنتنا او اے ابلیسا فإنک رجیم تا رٹلے شوئی تا ذلیل شوئی تا شرمند شوئی. وورا اے ابلیسا تم ذلیلی او چستا پا قدم چا قدم کی خود اللہ وی اغم ذلیل دی تم ذلیلی چستا پا قدم سوگ روان شو اغم ذلیل دی. عزیزانو د شیطان قدم د جنت نا دراوتو سبب داغی تکبر شو. نن که یو مسلمان جہنم تزی سبب بے تکبر ہوئی. اللہ رب العالمین تا ناخو خسیز دے تکبر غرور منگو تا سنن د دنیا پا مخبان دی قسمہ قسم حالات رازی قسمہ قسم حالات رازی مختا کمنگا تعلیمات د مصطفیٰ تا اگور بیٹول خوشحالی خوشحالی دا. محبوب مبارک میں یوزلی صحابہ کرامو تب مخاطب شو فرمائی اے زما رنو رانیز دیش اے زما ملگرو ما ترانیز دیش. محبوب مبارک میں صحابہ زان ترانیز دیکھ محبوب مبارک میں ہوتا پا عجیب انداز باندی دو قرآن تلاوت شروع ورتوی اے زما ملگرو اللہ فرمائی وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے زمام الگرو ووری اللہ سر شریک پیدا کوئے ذکا اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک. عزیزان و صحابی مبارک میں مجلس کی خپل اظہار ما فی الضمیر کی فرمائی اے ملگرو شرک انسان کی کل رازی ٹول ملگری خاموشو ورتوی انسان کی تکبر و غرور علی رازی چی دیکھ شرک پکی علی رازی چی دید تکبر صادر پسر راوا چی تکبر صادر کی خپی ورکڑے دی با شرک ترسی گی. یاد ساتیرون خودی تناخوخ عمل دو شیان دی ما تاستوئے یو تکبر او بل شرک. شرک خطرناک گناہ دا او د بازی خود پسندی د ځان خودنینا کله کله د شرک یو حصہ پیدا شي چې زه خو ډېر لوی سړی یم زه خو ډېر لوی سړی یم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راغی کور ته راغی بی بی یو کپڑا اچولی دا ډېره مزیدار دا د بی بی حیات چې ابو سعید خدری صحیح کو خوندی ورتورنکو ورتوی اے زما بی بی نن خود تا دا سی جوڑ اچولے دا چھ زما طبیعت تپری نوتلا زما طبیعت تپری نوتلا. بی بی ورتا حیران حیران گوری واللہ زما دا نبی صحابی کرام زما دا نبی صحابیاتو درس تا اغی مدرسین حاصل کرے دے داسی کمی سے اوزلی مورد مومنانو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نامی کمیس اغسطے دے دیر مزیدار کمیس دے پلار کر لاڑلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لاڑ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته اولیدل اے لورجانې اے زما ګرانې لورې عجیب کمیس نه دی اغوسته هغه ورته وی پلار ما ته پکې ځان ډیر مزیدار ښکاري ډیر خوند ما تراک داسې کمیس ببل چا اغوسته نوی چې کم کمیس نن زما په غاړه دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داسې اولیدل ورته وی اے ګرانې لوري اے ګرانې لوري ما ته ډېره ګرانۍ د لور په رشته باندې نه ما ته په دې ګرانۍ چې ته په نکاح د جناب محمد رسول الله کې ټول وی صلی الله علیہ وآلہ وسلم اے ګرانې لوري ما ته په دې رشته باندې ډېره ګران خو اے زما ګرانې لوري کدا حالات جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدلے دا غیبم خوخ شوے نوے نو فلہذا دا سے انداز میں دا سے کپڑے چتا اغسطی دی نو تا تا پاکستان خخکاری ہوئی آو دیر عجیب وی سما خوخی ندی مور د مومنانو دا نوے مور د مومنانو دا نوے چی پلارا او وقت در نهیر شو چی درے ورزی و ورزی یولس ورزی پا کور کے در روٹی درک نہ لگی دلو اگا وقت در نهیر دا نوے چی اگا وقت در نهیر دے چی ستا دا کور نہ ودی دلم زما جامع پا کم انداز ہوئی دا نوی نا بس فوراً دن لڑا صحبت وی خواہ دی وجہ تاثر میں درخواست کن دا صحبت سے سان اللہ پیدا کئی ندی اولیاء و مجالس و تزیرون اولیاء سرا کہ نہیں چا بیعت نہیں کرے بیعتو کئی سوال در تکوم گورے دی او صحبت یو ځان ته اثر او برکتی سړی ډېر عبادت کوي ته ورته خبرو کې مړه وي ته زما ډېر ښه پوهېږي دقه طبعي ځای دی ته اوس ځان ته داسې قلقلا وایې مړه ځان بزرګ جوړ کړی ته زما نه ډېر ښه پوهېږي دا د طبعي ځای دی مولانا روم روان دی مولانا روم اولیاء عجیبه خلق دي ډانګ ورسره دی داسې لږ اوږد دی یو گڑبا پیرا گئے ورطوئی مولانا روم خیر خودے او یہ رجی زما چرتا میں کار دے یو سے ورطو خودو ورطوئی مولانا روم منگستا متعلق اوریدل چرتا عاشق مصطفی ستاری عجیبہ شیرون دی مخینی گڑبم دیرو خیاران اسنی خویلش پیلی وخی من زلمیان چې وزګار شي موبایل پرون چې تلرتلم سفر می وځه کینو ایزه کې من نظر پرې وته اسی توکلی سره نظر کله کله پرې وځه درې کسان ناس درې واړو موبایل کتل درې واړو موبایل باندې لګي زه طالبانو ته درخواست کوم او زما دا میسج دنیا ګډ ګډ تر رسول پکار دی یہ طالبانو د موبایل په کتاب ځان عادت کوي د موبایل پا علم زان عادت نکی دا موبیل نا کتاب مزد کوئی دا سوچ لگ پکار دے چھ دا موبیل دا دے نیٹ بٹن دا دا مکی مکرمی دا امام سر دا 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 یہود سر دا جواب راکی سم جواب راکی چا سر دا بس علماء و طلباء تا فقیران نمی سے جوڑان دے کوم طلباء تا کتب خانے مشارشوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پدید اللہ رب العالمین پا ذات قسم در تخرم شداد زرد درد خبر در تکوم ندیب ارمانو کئی
او سوال درته کوم چې د موبایل په مطالعه باندې ځان ما عادت کوئ د کتابونو اهمیت ما ختموئ نن وی ټوله مکتبه پکې پرته ده وی چې ته کم کتاب غواړې بټن زور کوه وسه کتاب به راوځي ابواب هر څه پکې تقسیم دي یارونو مو تا ته هغه کتاب نه اسانئ مو تا ته هغه علم ختمئ مو تا ته هغه د دین نقشه ختمه عزت تلم بلز کتب خانو ته ما مرګري نه تاسو کومه سرنګ چل دی ما ته ویل مولوی سے په خدای قسم دی چې مخکې به زمون کتابونه په کوم انداز خرڅېدل باغی باندې ډېر اثر غورځېدل د دې کیسټو د ټیپونو اهمیت او د کیسټو اهمیت هغه څه ختم کو موبایل ختم کو د سلیماګانو د لیدو اهمیت څه ختم کو خد کتاب اهمیت موبایل زمون ختم کو ها تاسو خو لاو کړی عوام منګم در سره لاو کړیو نو مولیانو ته سوال کوم او دا د مفتی محمد قاسم صاحب د ولی کامل د لوی شخصیت بچوړې د شیرګړ محتمم صاحب د زوی د خلی خبره ده ځکه زما خوريره ولا خوړه ده ځکه ویم نو ما باندې سوک داږي ځکه ما د پبجي باره کې خبره کړې وه دی الله سره بعد بیا تقی صاحب دی فتوا راغله چې دې سره نکاح ختمېږي ما دی الله سره وړاندې ویلې وه چې ګوره یاد ساتئ دا شی زما استاد ایمان د سودا د پاره راغلی عزت رانه وړي غیرت رانه وړي موتا په ایمان یې ووایه جومات ته به لاړې نه تو کولې داسې وکه نه وه جواب راکئ جمعات کې د روټۍ خوړلو باره کې اختلاف د علماو د ائمو موجود دی خوب پکې لري خبره ده خوب پکې لري خبره ده درسونو کې د علماو د بعض علماو چیرې نحو سر پکې خودلې شي کنه وینا مسجد کې دام مخایا بغیر د قران او حدیث نه بغیر بل علم پکې مخایا دا د صوفیه اوریا ده نن زمونږ د مساجد او اهمیت ختم دی که ختم نه دی ختم دی زمونږ استاد سے کورونو ته موبایل راغې مولا صاحب نه کتاب او تسبیح وغورځولې ځکه تسبیح باندې اعتراض و د نوی رڼا والا مرګرو ویل دا بدعت دی څه شی دی بدعت دی دا تسبیح ګرځول نوی مولا صاحب سره 2.5 فوټه موبایل دی هغه بدعت نه دی تسبیح اړول څه شی دی بدعت دی 2 فوټه موبایل کې د ټول جهان د کنجرانو تصویران را جمع کول بدعت نه دی هغه په جب کې راوړل جمعات ته بے ادبی نه ده بدعت نه دی تسبیح جمعات ته مر وړي موږ به دي شیخانو د سپینګیرو با نسوار بار په پیزار کې خودل زه چې دلته رالم دی جمعات ته ډېر سپینګیري اوس وفات دي او ما ته په ګوته یاد دي په خدای قسم دی چې جمعات زمون الته را دنه کېدل به روغ نه به جب تلاش کو هغه سپلو کې به نسوار کې خودل جمعات ته نه راوړل امړي دي اکثر هغه اوس نه پوهېدل ښه چې جمعات ته نسوار نه راوړل قسم په خدای چې هغه به سره د دې مات ګډ مونځو چې د الحمد په ځای الحمد ویلې ده زما یقین دا دی چې الله به د هغوی سره د بخښنې معامله کړي او دا زمونږ نه دی دا غوړ زیړ منځونه چې کوو دا غوړ زیړ منځونه پېژنئ اوهو امام بخاري رحمت الله علیه د استاد کلي ته لاړو د چا کلي ته لاړو د چا کلي ته خلقو مجبور کو چې بیان وکړه ستاسو د بیان ټیم دی چې تاسو بیان ته راغوښتئ امام بخاري رحمت الله علیه تپوس کو چې زما استاد دلته شته وایي او چې هغه شته خو ډېر کمزوری دی وایي ښه چې داسې زما یو درخواست دی استاد مې ژوندی زه بیان نه کوم دا ماله بې ادبي ښکارېږي استاد مې ژوندی زه بیان نه کوم ماله څه ښکارېږي اوهو امام بخاري په څه پوهېدلو هغه څه ساده سړی او د مخکې زمانې پوهېږم خو زه چې په امام بخاري اعتراض کوم اوس پوهېږم خو زه امام بخاري چېرته پوهېدلو امام بخاري سره علم نه و امام ابن ماجه د مور په نوم باندې مشهور دی ښه بعضې علماو لیکلي مور نوم ماجه وه نو په دې باندې مشهور کړی ځان چا تپوس وکړو چې تا ته خدای په دا دومره لوی علم څنګه درکړی وایي په 2 خبرو باندې یو دا چې ما د چا نه یو ټکی حرف د علم زده کړی دی
د هغه په مخ کې مې د هغه د مرګ پورې ځان د هغې د وړاندې خطیب نه دی ګرځولی بلکې د هغه د مرګ پورې مې ځان د هغه څه ګرځولی شاګرد ګرځولی ما ورته خپل سبقونه اورېدلي اوس دا دور دی یو شی دی دومره شی په سر دی دومره چې ګاډیلې غونډه کې په سر کړی عجیبه شی دی اوس امام بخاري پسې نه خطی دی امام بخاري وایي د عجمو د امام بخاري هم د پارسیوان مولا ته به یې وکړه د خیر یو کار بل دی